په ما پسې یو کس راغی عربی و، ما سره کېناستو نو ما ته وایي چې ما لږ ټایم راکړه، زه تا سره میلاوېده غواړم، خاص دغه کې ضروري خبره ما صحیح د سبا له به راشي نو ټایم به تله درکړو. دا واقعه په روژه کې راغلی و، د تېر شوي روژه کې. بیا ما سره میلاو شو په سبا نه، ما ستا څه مسله نه، مسله هغه په ژړا شو. نو ما ته جاړه ما ته خپله مسله بیان کړه، موږ به انشاءالله د قرآن حدیث په رڼا کې جواب موږ ته معلوم و، تعالی به درکړو، که نه معلوم د بل عالم نه به تپوس کړو، بل ځای نه به تپوس کړو، ستا د مسلې به یو جواب د الله په توفیق سره پیدا کړو. ته ولې جاړې؟ وایي زه ما ته وایي شیخ وایي زه زیناګانې کومه. وایي څنګه زیناګانې کوې ته؟ تفصیل وکړه. نه خبره ما ته څه په وکړي زه به جواب درکړم. وایي په دې موبایل او انټرنیټ باندې زه په مخه د دې لغړو زنانو والعیاذ بالله د دوی فلمونه او تصویران ګورم او په خپل لاس باندې شهوت پوره کوم. دغه زما کار دی او دغه زما طریقه ده او دغه زما ژوند دی. 4 کمپیوټر ما ماتې کړي دي، 8 ما موبایل ماتې کړي دي، قار شم روی چې د ځمکې له چې الله رانه خفه شو د الله بېادبي شو بل ځای بیا زړه کېږي. وایي واده دې شتي وي، واده مې شتي، بچي دې شتي او 2 بچي مې شتي. بیا هم ته نه کېږي په ژړا شو. ماشومان وپېژنې ژړا او د ده دسې دا ګورې نشه ده. لکه تاسو دې ته مه ګورئ چې دا سړی جو لیونی و جو پرېښودی به یې وایي که نه، دا نشه ده. ګورې دا داسې نشه ده چې څنګه چې سړی سګرټ نسوار چرس هیروین استعمالوي دغه شان دا نشه ده. دا به لازم ګوري داسې به سړی عادت شي خپلې زنانه سره به دې بیا نه لګي. او دې نقصان لم راځم چې له دې موبایلو د لاسه زمونږ ښځې زمونږ بدې شوي دي. ولې ځکه چې دې کې دا لغړې زنانه والعیاذ بالله سړی د انډیا جنۍ ده، د انګریزانو جنۍ ده، هغې قسم جامې چې زموږ هغه سادهګانې جنکۍ دي، سادهګانې ښځې دي، هغو د غټې کپړې چې ولي د په ډېرو پیسو نه پوهېږي، نه د زړه د خپلو نه څه شو ادي تور شو چې وړ جنکۍ خو داسې ښځې داسې دا زموږ د ښځې کور یې څه شو، کور یې تباه شو، دشمن په خپل مقصد کې څه شو، کامیاب شو. د سترګو حفاظت به کې نه کېږي. سبحان الله د سترګې الله موږ له راکړي د الله نعمت دی که نه، او بیا موږ استعمالو د هغه په نافرماني کې. کاسې الله رانه تپوس وکړي چې پلاني د سترګې خو تعالی ما درکړې وي دا ته منې که نه، موږ وایو چې الله منو نو بیا دې ولې زما په خلاف استعمالولې؟ دې به څه جواب ورکړو؟ الله په قرآن کې وایي والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله وایي تاسو د میندو د خېټو نه راویستي وي، تاسو ته هېڅ هم نه و معلوم، هېڅ ته هم نه و پته. کوم ټیم کې چې الله راویستی د هېڅ نه هم نه وایي خبر، نو بیا سجر وکړو الله وجعل لکم السمع والابصار والافئده. نو تاسو له مې غوږونه درکړو، سترګې مې درکړې او زړونه مې له درکړو. د دې لپاره چې تاسو زما شکر وباسئ. الله وایي نو چې سړی دغه غوږونه او سترګې او زړه رالي او د الله په نافرماني کې لګي، الله به دې څومره خفه کړي او څومره په غوسه کې به یې دته، او د دې به جواب دې څه ورکړي. د دې سوال کبیر فرد الله سبحانه وتعالی دې تپوس وکړي. ځکه زه تاسو ټولو ته دا نصیحت کوم چې یو داسې ورځ روانه ده چې رب العالمین د هغه ورځې مبارکې څه وایي یوم تبلی السرائر. په هغه ورځ باندې الله وایي زه به دا پټ کارونه راښکاره کوم ټول. الله اکبر. ته دقه شان ولاړې آدم علیه السلام نه ول اخرني کس په ټو ولاړې او داسې په ټي وي باندې ستا دغه وچلېد. موږ اوس انسانان وړي کوم ته کې موبایل جوړ کړی دی، بس داسې کیمره پې وچلو پټ هم داسې نیولی یو سړي ته خبرې کوي، خبر نه دی ځان نه، سبا له ورته ولګو غریباریان شي. دا خو مخلوقاتو دا چل کړی د خالق مبارک یې څه خیال دی چې هغه به دا څنګه ریکارډ کړي چې دا ته داسې په پټه باندې ولګي. دا ایس ټي سي کمپني خو تاسو پېژنئ که نه، زین موبایل دا کمپنیانې دي، د موبایلو او د سیمانو د دې کمپنیانې دي. ته به دوی پسې ورشه، تر دوی سیم استعماله او په دوی پسې ورشه، وایي زما د 1 کال ریکارډ په کار دی، پوره د 1 کال. نو بس د هغې دپاره بس اقدامات یې هغه به ته وکړې، تاله به د 1 کال ریکارډ درکړي، فلاني ټیم په فلاني نمبر ته د ټلیفون راغلی و او تا د هغه سره 2 منټه او 14 سکنډه خبرې کړې وې. زه خیر دی په دې کې زما دغه ونه شو، زما دا خبرې په کار دي،
دا 2 منټه 14 سکنډه خبرې چې دغه زما په کار دا نمبر والا دای لپاره به اقدامات وکړي هغه خبرې به هم ته میلاو شي. دا خو د مخلوقاتو ایجاد کړی شوی شی دی د رب العالمین مبارک مسخر چې دا به غسن ټیپ کړي د ریکارډ به دغه سره نه پرو چې ستا د ریکارډ راوالي د ژوند د ټول داسې مخامخ ته واچي چې دا ستا هغه ریکارډ و دغه پلانې وخت ته غلی پټ ناست وي یو ځای کې فلمونه دي کتل ته پټ ناست وي ټي وي دې لګولی او ناست وي زنانو ته دې کتل ناست وي انټرنېټ ترې راړولی او د الله نه نه یېرېدې هغې به ته څه جواب ورکړې نو دا زموږ تاسو ته نصیحت دی چې دغه ورځ ځان ته یاده ساتئ.